افغانستان تر اوسه پورې یو مسلکي او معیاري روغتون نه لري. په هر شي پانګونه کیږي خو په روغتون تر اوسه ونه شوه نه حکومت وکړه او نه تر اوسه یو شخصي سکتور وکړه او نه تر اوسه پورې په دوا کار وشو. هر شی چې راځي ښه په اساني سره راځي، خلک او ولس یې دربدره کړ. ملګرو ډیره یو بده پیښه شوې ده په یو روغتون کې. ویډیو تر پایه وګورئ او ویډیو د سره حتما او ضرور لایک کړئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. پلازمینې کابل احمد شاه بابا مینې د یو اوسیدونکي یو دردونکي ویډیو چې ډیری خلک یې ناهیلي کړي دي له تیر ماښام راهیسې په ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي چې پکې یاد کس ادعا کوي چې ګواکې یو نیم کلن زوی د کوثر روغتون د ډاکټرانو د بې کفایتۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه ویډیو چې پر فیسبوک په زیاته کچه خپره شوې ده، خلکو یې په اړه بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. موږ یې هم په اړه د کورنیو له غړو وپوښتو. دوی د یاد روغتون له مسؤلینو سربیره د ټولو ډاکټرانو شکایتونه وکړل او ویل چې په کابل کې د روغتونونو پر ځای قصابخانې فعالیتونه کوي. د کورنۍ غړو یې خبریال ته وویل چې وړمه ورځ یې یاد ماشوم د معمولي ناروغۍ له کبله د احمد شاه بابا مینې کوثر روغتون ته د درملنې په موخه بیولی و، خو په روغتون کې ورته بې پروا ډاکټرانو د ناسمو درملو د تطبیق ترڅنګ یو ډول پیچکارۍ هم وهلې وه چې له امله یې ماشوم په نږدې 2 ساعتونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د کورنیو د غړو پر وینای چې د دې ماشوم جسد له دې پیښې وروسته په کابل کې عدلي طب ته هم انتقال شوی و، خو د پیسو او واسطو نشتون له کبله د نتیجې پرته بیرته جسد دوی ته سپارلی دی چې دوی هم په ډیرې ناهیلۍ سره خاورو ته سپارلی دی. له دغې پیښې وروسته پرون مازدیګر د ماشوم پلار، کورنۍ او نورو د سیمو میشتو خلکو د کوثر روغتون مخ ته لاریون هم کړی دی او د عمر په نوم د دې ماشوم د مړینې پوښتنه یې کړې. د پلار پر وینا دغه ګلالی ماشوم په پیل کې روغتون ته د تګ پر مهال روغ رمټ و، داسې شدید ناروغ نه و چې ګواکې د دې خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د ناسمو درملو د تطبیق 2 ساعته وروسته یې بیرته کور ته د تګ پر مهال د ماشوم جسد انتقال کړ. د دې ماشوم پلار په یو خبره کړې ویډیو کې خلکو ته په ډیرې ناهیلۍ سره د یو پیغام په توګه وویل د ټول افغانستان خلکو ته وایم چې بې مسلکه غیر مسلکي ډاکټرانو ته ولاړ نشئ چې د روغ رمټ ماشومانو پر ځای به مو مړی کورو ته ویسئ. د پلار په خبره د ماشوم د مړینې لامل د ناسمې دوایي تطبیق و چې په پایله کې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ. هغه د ویډیو په پای کې په افغان حکومت هم غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې د بې کفایته روغتونونو بې مسلکه ډاکټرانو مخه ونیسي، که نه همدا ډول به د خلکو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دې ادعاو په تړاو لا تر اوسه رسما نه امنیتي چارواکو او نه هم د کوثر روغتون مسؤلینو څه ویلي دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ډیر ژر او په لنډو کې خبر شئ، نو زموږ چینل د سره حتما او ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.